د غونډې په دې برخه کې زه خاورې مومن خان صاحب ته بلنه ورکوم چې دا ورځ ستاسو څخه ځواب شعر د ادبي شلې په تالار کې ناستو شاعرانو ادیبانو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. یو څو ټپې به مال په یو ترنم کې ووایم. وای خدای په مو بیا سره یو ځای کې ټیشو در واخله پزه پاکه که مینو نن به نادره درته وکړم پښتونه باید کې غوا پتلونه اغوستی ونی چې د یارې مې ورته وویل کنې نجلۍ کږه سوه په سینډلې وویشتمه دشمن له مینې ماترې کرکه په جدایۍ کې به پرې پوزه پکومه ما ول تر ټولو به شوقي یې کنې یا د کسابې چینجه یا خوب دې زنګوینه مخ دې زما ته صدرۍ غټ دی کش دې راکه موږکان په بیره ومه مورې لنډی توپک مې راکه کنې په ګنج کې غواوې د غویو پیشې کوینه اسمان ته لار د خطو نشته یا لیلا مجنون په چینکو پرې ختلې دي نو په شنو بادرنګو دې خوله ورکړه یا ظالمې ما به خټکی درکړی ونی زما اخره صدرۍ دا ده که نه خیاطه ورکه وجیبو تې زنځیرونه ډېره مننه